افغانانو سره داسې ظلم وکړ چې ټول عمر به افغانان د ایران دا بد هیر نه کړي. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر پایه را سره وګورئ چې د ایران په دې ظلم پوه شئ. له دې مخکې دا یادونه ضروري ګڼو چې اکثره شمالي ټلوالې غړي د ایران کلک طرفدار دي او بار بار یې دا ویلي دي چې ایران د افغانستان ښه دوست دی او هیڅکله افغانستان یوازې نه دی پرېښی. خو دا ټول کسان که محقق دی، که خلیلي دی، که عطا دی، که اسماعیل خان دی، هغه وخت د ایران په ظلم چوپ و کله چې ایران هره ورځ 100,000 افغانان په زور هیواد ته راشړل. له عبدالله نیولې تر اخر کسه پورې هیچ چا ایران ته ونه ویل چې نور په افغانانو ظلم مه کوئ. اوس تازه ایران داسې ظلم کړی دی چې هر افغان په زړه اور بلیږي، خو بیا به همدا ایران پلوه افغانان پرې چوپ وي. افغانستان وایي د هغو رپورټونو په اړه اندېښمن دي چې وایي له ایران سره د پولې په اوږدو کې یو شمېر افغانان وژل شوي دي. د هرات د ګلران ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې ده چې د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان کارګر چې غوښتل یې په ناقانونه توګه ایران ته واوړي نیولي او بیا یې د هریرود سیند ته غورځولي دي. دغه اوسېدونکي وایي چې سیند ته په غورځول شویو کسانو کې 12 تنه ژغورل شوي او 7 تنه مړه شوي او نور لا تر تم دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي 15 مړي روغتون ته انتقال شوي او ښکاري چې هغه نور په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. هغه وایي دا مړي د خپلوانو له لوري روغتون ته انتقال شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پلټونو لارښوونه کړې ده. وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یو تحقیقاتي ټیم ګمارلی دی چې پلټنې وکړي. اعلامیه وایي ښاغلی اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین په مشرۍ د حقیقت موندنې ټیم ته دنده سپارلې چې د موضوع اړوند هره اړخیزه او بهرنۍ څېړنه وکړي ترڅو د وزارت رهبرۍ د معلوماتو او حقایقو په رڼا کې لازمه پریکړه وکړي. ویل کېږي چې دا پیښه د ایران په لوري د سرحد په دهن ذوالفقار سیمه کې شوې. قدرمنو لیدونکو، ډېره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که د ایران د دې ظلم په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې شریک کړئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.